د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي چې د مرکزی قطاعاتو او سیمه‌ییزو قلوردوګانو 222 سرتیري د جګړیزو ګټو زده کړو قومندانۍ له عقیدوي نظامي او مسلکي زده کړو فارغ شوي دي. افغاني سره میاشت وایي د پسرلي پر اټک سره مو د ونو د کرلو په لړ کې د عمومي ریاست په احاطه کې دننه 550 میوه لرونکي او زینتي ونې کرل پیل کړل. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د وارداتو په برخه کې مو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او په هیواد کې نرخونه د پام وړ ټیټ شوي دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې په سږنۍ روژه کې به نرخونه نه پورته کیږي. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو نقدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده او په کابل کې یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د درېیمې حوزې امنیتي ځواکونو یو شمېر سپکې او درنې وسلې کشف او نیولې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي سرحدي پولیسو ته د یونیفورم ویش پر دوام د زابل د شمالزیو بندر منصوبینو ته نوی ټاکل شوی یونیفورم ورکړل شو. د بغلان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یې د 15,900 برېښنایي پیژندپاڼو د ویش له درکه څه باندې 22 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د کابل ښاروالۍ وایي د اومې ناحیې اړوند چیلستون سیمه کې د ګرځنده پلورونکو لپاره نوی مارکیټ جوړ او پرانیستل شو.